تازه او عاجل خبر. ملا یعقوب په تورخم کې د سختې جګړې خبر ورکړ. د تورخم دروازه تړل سوې. ملا یعقوب د شاوخوا د سیمې اوسیدونکو، تجارانو او موټر چلونکو ته د سیمې د خالي کولو عاجل خبر ورکړی. دا چې په سیمه کې ولې یو ځل بیا د سختې جګړې خبر ورکړل سو. ملا یعقوب ولې د تورخم شاوخوا سیمه له خلکو خالي کړې او تورخم ولې نظامي حالت غوره کړی. بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. موټر او خلک هم ویستل شوي، دوکانونه هر څه تړل شوي دي. په څه معنا دا نظامي حالت په څه معنا؟ طبیعي خبره ده چې کله دواړه طرفه نظامي حالاتو کې نو دا خبره ده چې بیا به خلک نور عوام خلک به د ساحې څخه وځي د دې لپاره چې عوام خلکو متضرر نه سي. نو د خلک وتلي دي، موټران وتلي دي د ساحې څخه. په تورخم کې د اسلامي امارت له لوري د سختې جګړې تدابیر نیول سوي دي. څو ورځې مخکې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته رامنځته سوې وه چې په پایله کې 4 تنه د اسلامي امارت ځواکونه په شهادت ورسېدل او پاکستاني ځواکونو ته هم پکښې زیاته مرګ ژوبله واوښتل. یاده نښته په داسې حال کې رامنځته سوې وه چې افغان طالب ځواکونو د افغانستان خواته پوسته جوړول چې د جوړولو په ترڅ کې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. تازه طالب ځواکونو زیاته کړې چې مشرانو راته د پوستې د یو وار بیا جوړولو امر کړی. موږ د پوستې د جوړولو هڅه یو ځل بیا کوو. که چیرې پاکستاني عسکرو پر موږ د برید هڅه وکړل نو زموږ د خاصو ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ سي. زموږ په زیات شمیر خاص ځواکونه په سرحدي کرښو کې ځای پر ځای سوي دي. له کله چې پاکستاني ځواکونو پر تورخم حمله کړې د هغه راهیسې پاکستاني طالبانو هم پر پاکستان اور بل کړی. ویل کیږي چې له پاکستاني طالب ځواکونو سره په یاده جګړه کې افغاني طالبان هم ملګرتیا کوي. طالبانو د پاکستان په چترال کې له 100 څخه زیات پاکستاني عسکر تیتو پرک کړل. طالبانو د پاکستان په بنو کې هم پر پاکستاني ځواکونو سخت بریدونه کړي. طالبانو تر 10 ډیر پاکستاني عسکر ژوندي نیولي چې وروسته یې بیا ووژل. تازه معلومات ښیي چې شاید افغاني طالبان هم په تورخم کې له پاکستاني ځواکونو سره سخته نښته وکړي. د یادې نښتې په خاطر د تورخم دروازه بنده او د سیمې اوسیدونکو ته د سیمې د خالي کولو امر سوی او د تورخم دروازې او شاوخوا سیمو نظامي بڼه غوره کړې ده. په تورخم کې د طالبانو ځایي چارواکو BBC پښتو ته هم ویلي چې دلته حالات لا هم نظامي دي او د تګ راتګ لاره په 4مه ورځ هم تړلې ده. تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار مفتي عصمت الله یعقوب له حفیظ الله معروف سره په مرکه کې وایي د تورخم دروازې شاوخوا ټول دوکانونه تړل سوي او بار وړونکي موټر هم له هغې سیمې ایستل سوي دي. نوموړی وایي په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني لوري ترمنځ تر اوسه د دروازې د پرانیستلو په اړه خبرې نه دي سوي او نه پوهیږي چې څه وخت به پاکستاني لوري د تګ راتګ دروازه بیرته پرانیزي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.